السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو امید ساتم چې ښه به یې، خوشحاله به هم یې او د ژوند او مزې هم اخلئ. د ضمیر خان ضمیر صاحب خواله راغلی یم او یقینا چې ډېره مزه کوي د نن شپه او ضمیر صاحب خواله راغلی وم د ضمیر صاحب د کتاب په حواله سره. نو ضمیر کتاب روان دی، غواړم چې ملګرو سره د هغې نه مخکې د غزل نه مخکې ملګرو سره څه خبرې شریکې کړي د کتاب په حواله باندې. د کتاب په حواله خو به دومره ووایم چې بلها خلک کیدای شي یا نفرتي یا مینې دغې ته نشو ویلی، لکه عالم کې پرې فیسبوک هم پرې بل ورځ مې کته چا وی چې یاره د ضمیر بسي کتاب به سي. نو زه خو وایم چې دا خو یو سړی ځان ښکاره کول دي چې یو سړی په یو طریقه باندې خپل ځان ښکاره کوي که نه. باقي خوښه ناخوښه د پښتنو د مینې خبره ده. هغوی له دې الله عزت ورکړي چې دا کم خلک دغه خبرې کوي، هغوی له دې الله عزت ورکړي، الله دې ورله ژوند ورکړي، الله دې خوشحاله لري. د هغوی مننه کوم چې دا کوم دا خبرې کړي دي، خیر د انسان دی. بل کتاب په حواله باندې به درته ووایم، کتاب دی بس انشاءالله که زندگی و ژوند نو کتاب به هم راشي. ابراهیم بھائی څونه مرحلو کې، مطلب اوس کومو مرحلو کې روان دی کتاب؟ نو بس اوس خو لا د تودو څپېړو نه ایله ووتو. نقیب صاحب سره نقیب صاحب نه بس فارغ شو. او د کتاب نوم هم څه خوښ کړی چې یو یار مسافري ده. نو اوس انتخاب به پکې بیا د خلکو کې یو دی چې زړونو پورې سترګې دي. بلکل ملګرو، تاسو به ضمیر خان ضمیر شعرونه داسې هم ډېر اورېدلي په ویډیو کې او په دغه کې، خو په کتاب کې بیا د هغې بل خوند دي او هغه به ستاسو سره د عمره پورې بیا محفوظ پراته وي او تاسو بیا راخلئ او تاسو بیا ګورئ. ضمیر خان ضمیر به نه وي خو 100 یو نیم 200 کاله بس که د دنیا ژوندی و او دنیا وه نو د ضمیر کتاب به هم پروت وي، موجود به وي. نو دا هم د شاعر په زړه باندې یو غټ ارمان یې ضمیر صاحب، او په کار نه دی چې یو سړی د شاعر د احساساتو پورې خندا وکړي. او شاعر که هر څنګه وي خو هغه یو جذبات یو احساسات دي. دا کوم خلک چې خبرې کوي په شاعر پسې، که په ضمیر پسې خبرې کوي، که په ابراهیم تاج پسې خبرې کوي، که په بل پسې خبرې کوي، نو زه خو وایم چې دا ډېر فضول کار دی. دغې خبرو نه ځان راونغاړئ او راشئ مینې محبت طرف ته. زموږ یو ملګری کتاب چاپ کوي، نو دا داسې شو چې لکه زموږ پښتو ادب ته یو ترقي میلاو شوله، یو کتاب پکې راننوتو. دا زموږ دپاره د ویاړ خبره ده، د فخر خبره ده. په دې کې د خندا څه نشته چې یو سړی دی خندا وکړي چې د ضمیر به څه شاعري او د تاج به څه شاعري. اصل کې خبره خو مو ټیک ده، خو بس دې ته اوس مونږ څه ووایو یار، لکه دې کې مونږ هېڅ نشو ویلی چې د دونه خلکو خوښې کیدای شي د دم خوښ شي انشاءالله. او دا فیصله خلک د کتاب نه پس بیا کوي که نه، چې کتاب څنګه دی وروسته خلک ته پته ولګي. د هغې نه مخکې که یو سړی خبره کوي چې مړه ضمیر به څه کتاب وي، نو داسې د غیب و علم ځان سره. نو لکه واحد یو کتاب دی چې په هغې کې به غلطي نه وي، هغه به ټکي چې د هغې نوم دی قرآن. باقي به خامخا د چا نه په څه کې غلطي کېږي. نو انسان دی چې انسان پیدا کېږي نو لازمي به ترې غلطي کېږي. داسې پوره یو الله دی. باقي د خپلو مینوالو د ټولو پښتنو مسافرو څوک چې زموږ غږ اوري د هغوی خوښه ده. نو بس الله دې موږ له د ښو لیکلو وس راکړي که دا خراب وي، او دوی له دې الله زموږ سره د مینې محبت جذبه الله به دوی کې کښېني چې زموږ سره مینه محبت ساتي. ټیک ده ضمیر صاحب، ډېر خوشحاله یو ستاسو سره ملاقات وشو او مېلمستیا مو راله وکړله، قدر مو وکړو، الله یې ستاسو قدر وکړي. ابراهیم تاج بھائی ډېره مننه. او ستا د پیج دپاره یو غزل په ترنم کې او په خپل کلي کې او په خپل بیټک کې ربعي به ترې مخکې یو 2-3 شعرونه به ترې ووایم. د جبڼ لګي پې هوا ملکڼ وپېژندو په نظریو باندې هر چا ملکڼ وپېژندو. د سواد جانان ویل په ما باندې احسان مکوا، که تا پمانو ما پتا ملکن وپېژندو. د پلار د مخې ما ته ګوتې کړې او ویې خاندل،
د مخمه دادا ملکن او پیجندو ورکړې می زړګل دې قرآن په ملکن کې چې بیا را تر یاد نکې جانان په ملکن کې ورکړې می زړګل دې قرآن په ملکن کې چې بیا را تر یاد نکې جانان په ملکن کې هې راشه مړ راشه یو شپې لچرته راشه راشه هې راشه مړ راشه یو شپې لچرته راشه هې راشه مړ راشه یو شپې لچرته راشه راخ کی چې شي یو څو څاڅکي باران په ملکن کې ورکړې می زړګل دې قرآن په ملکن کې ورکړې می زړګل دې قرآن په ملکن کې دامن ما چې دلته پیرنګیانو خوس نشتا دامن ما چې دلته پیرنګیانو خوس نشتا دامن چې پرات دي شهیدان په ملکن کې دامن چې پرات دي شهیدان په ملکن کې ورکړې مې زړګل دې قرآن په ملکن کې یوازې ز شاعر نه یم چې هلته پاتې کېږمه یوازې ز شاعر نه یم چې هلته پاتې کېږمه پراته دي په زرګونو شاعران په ملکن کې ورکړې مې زړګل دې قرآن په ملکن کې چې زه مسافر لتلم ستا یاد دی او کنه دی چې زه مسافر لتلم ستا یاد دی او کنه دی ګلا په ما دې کړې او ارمان په ملکن کې چې بیا را تر یاد نکې جانان په ملکن کې چې بیا را تر یاد نکې جانان په ملکن کې کړي سیندونو بخړې سوات چا نظر غسته بیا راوړې او مړې سوات چا نظر غسته د زاوال په ټیم کې نشته نور هر ټیم جنازې دې غمونو کړه مستړې سوات چا نظر غسته ګلدرې بارود وسوي ګلدرې بارود وسوي پرتی دشتی شاړې شړې سوات چا نظر غسته نن می بل ظلمې لیدلې په توبو باندې سر کړم په مړی کې پروتو پړې سوات چا نظر غسته لول دنګ دې بست چا نه ښکار پوښتنه وکړې لول دنګ دې بست چا نه ښکار پوښتنه وکړې قسم په خدای پروت ضمیر خان په ملکن کې چې بیا تر یاد نکې جانان په ملکن کې ورکړې مې زړګل دې قرآن په ملکن کې چې بیا تر یاد نکې جانان په ملکن کې